وعلیکم سلام. څنګه حال دی؟ خیر خیریت دی، شکر دی. تاسو ښه یې؟ الحمدلله کور کې خیر دی، واړه ماړه ښه دي؟ ټول ښه دي، شکر دی. ستاسو دعا. السلام علیکم. زه یم ستاسو ملګری شهرمان خان او مسافر چې خپل کور ټلیفون وکړي نو خپله ښځه ورسره څنګه ګړي، مور او پلار ورسره څنګه ګړېږي. ډېر ټیلنټ هلک دی او ډېر د خندا ویډیو جوړوي. راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ، د ټول خپل اواز وباسي. راځئ د ویډیو په لوظ تاسو دا ویډیو ګورئ. د حاجي څنګه دی؟ مړه مور خو دې ښه ده، خو مور خو دې راسره هغه شرمول اغوستې دي چې ویلی درته نه شم. ولې؟ کله زما پسې کله زما د بچو پسې داسې رنښتي که نه. ټیک ده، د نورو خلکو څنګه خواښیانې د خپلو نسو نه زارېږي. دا خو زما سره داسې سهار ماښام جنګ جګړې کوي چې ویلی درته نه شم. تو خیر د مور له ورکه؟ خیر دی بله، د مور سره دې خبرې وکړه، خو خنده دپاره د دې مور نوم بیا ما نه. بالکل بالکل چې مسافر کور ټلیفون نه کوي نو دا ښځه د مور داسې دا چل وکړو. اخی ښځې هم شته نو پښتانه پېغلې خپلې خواښیانې خدمتونه کوي او ځینې پکې داسې هم شته د مور در سره داسې چل کوو. تاسو دا ویډیو ګور. راځئ. مور جان اسلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې زویه؟ خیر خیریت دی، شکر دی. تاسو خیر مور؟ ټول ښه دي. ملګري دې څنګه دي؟ یاران دوستان دې څنګه دي؟ انډیوالان دې څنګه دي؟ مور خیر ده. تاسو د کور کې دا جګړې ولې کوئ؟ یا بچیه ښځه دې نه ده زما د قرآن وایي سهار ماښام زما پسې داسې رانښتې چې بېله درته نه شم. زه خو مې به الله شته، الله دې ورته د خپل ځمکې زړې بر بېرته کړي. بیا خیر د مور خیر یې ورته مه کوه. ته د حاجي له ورکه زه به د حاجي سره څو خبرې وکړم، هغه به یې پوهې کړي. یا بوډاواله خبرې به سره کوم. هلو، سلام علیکم دادا. وعلیکم سلام. څنګه یې زویه؟ خیر خیریت دی، شکر دی. ته ښه یې؟ خیر دی. ملګري دې څنګه دي؟ یاران دوستان دې څنګه دي؟ انډیوالان دې څنګه دي؟ ټول ښه دي، شکر دی. د حاجي تاسو خیر کور کې خیر دی؟ خیر خیریت ته به یې کور کې یاره داسې شی دی چې ستا د هر شر ښځې د شر جوړ کړی دی. ښه وایي چې زه چې دا کېږم ما ورته خیر ده زوی مې راشي نو بیا به انشاءالله جدا شي. خیر دی. د حاجي تاسو هم سره ګزاره کوي که نه؟ هلکه ته خو زمونږ د خپل زړه کور زړه غوښې نو ته مونږ به څنګه ستا لکه د ښځې نه اورو؟ دا خو زمونږ کور ده، زمونږ لورکۍ ده، خو په هغې کې ځای نشته. او ما ته بله خبره داسې ده چې موبایل راته نه پرېږدي ونه خبرې ورسره کوه. ورکوله ځه. تا خو د مور پلار خبرې واورېدې که نه؟ نو بس ته زه تا ته سوال کوم، مینت درته کوم چې زه به کنې د خپل مور پلار که لاړه شم هلته به کښېنم که نور خو ستا د مور سره زه دا ژوند نه شم تېرول غواړې. نور زه خو سره زه نه کښېنم. خیر زه تا ته سوال کوم ښځې. نه ټیک ده، خو ستا مور زما سره ډېره ناجیزه کوي، ډېره ناجیزه زما سره کوي. داسې ناجیزه خو د چا سره نه کوي که نه. زه خیر څه وکړم؟ زه حیرانه یم. کنې ستا مور او ستا پلار په مو باندې څه نه جرګې کړي دي، کنې داسې خو زه چاله نه ورکولم. خو بیا اخر کې تا سره شپږمه جرګه باندې درکړم نو بس دی که نه. زما مور هم خیر دی پرون راغلې وه، هغې هم ماته دا خبره وکړه چې ګل مکۍ خیر دی ته مه خفه کېږه، تا خاوند څنګه راشي زه به تا جدا کړم. د دې سپو سره خو زه عمر نه شم تېرولی، خو زما په زړه باندې دا ارمان دی چې الله تعالی دې تا خپل پاکستان ته دې الله تعالی روغ جوړ راولي. خو بس که ته چې ما خپله ښځه ګڼې بیا به زموږ د پلار کره ځو. اوکې نو ویډیو مو کتله، ما د خلک خوښي به هم وي نو ویډیو سیریز نه دي اخیستل فکر نو ډېر ټیلنټ راغلی وي، ډېر ښایسته خبرې کړې وي، ټول اواز د خپلو نو او ځینې مسافر چې کور ټلیفون نه کوي خپل مور سره ګړېږي نو ډېر ښې خبرې ورته کوي. خو په کور کې جګړې هم ته نه وي وایي داسې او ځینې چې څنګه ټلیفون نه کوي نو ټکه سره مکر او غیبت یې شروع کړی نو داسې نه دي کول پکار. لکه هغه خپله مسافر وي، د کوره لرې وي، د مور او پلاره لرې، خپل بچو له لرې وي نو داسې نه دي کول پکار. ویډیو ماته خوښه شوې نو زموږ چې شهرمان خان چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې. والسلام.